مالګې دننه یو سړی دی ډېر شوله چې وورکېږم زه به ځان څنګه کړم پیدا په دغه ورک کلي کې زه به ځان څنګه کړم پیدا په دغه ورک کلي کې هغه چې راشي د هر چا نه نو هغه ډېر ښه ډېر ښه دي زه به ځان څنګه پیدا کړم زه به ځان څنګه کړم پیدا په دغه ورک کلي کې هغه چې راشي د هر چا نه ما جوړه کړي ډېر ښه او ما ته مخ وښایه زه دې شیشه کې خدای ګورم ما ته مخ وښایه زه دې شیشه کې خدای ګورم ډېر ښه خدای ګورم زلفې دې ما ګمراه کوي له ورځې شپه جوړه کړي ډېر ښه لطافت ښه ما ته وښایه زه دې شیشه کې خدای ګورم زلفې دې ما ګمراه کوي له ورځې شپه جوړه کړي ډېر ښکلا شعر د تصوف واده بیا ووایه ډېر مزېدار شعر ما ته مخ وښایه زه دې شیشه کې خدای ګورم زلفې دې ما ګمراه کوي له ورځې شپه زلفې دې ما ګمراه کوي ډېر ښکلا خیال داسې به څوک وي په سړه سینه چې فکر وکړي داسې به څوک وي په سړه سینه چې فکر وکړي داسې به څوک وي چې د خلکو عقیده جوړه کړي ډېر ښکلا وه داسې به څوک وي چې په سړه سینه چې فکر وکړي داسې به څوک وي چې د خلکو عقیده جوړه کړي ډېر ښکلی شه نه په منګله تر خار پخې ماڼۍ نه وځي نه په منګله تر خار پخې ماڼۍ نه وځي نه په غره کې تا ته څوک بچا ډېر ښکلی ډېر عجیبه ده چې تکمیل په مخکې بیایو واه عجیبه ده چې تکمیل په مخکې بیایو د جذباتو یو خلیل په مخکې بیایو ډېر ښکلی واه واه او تاریخونه سازوو به خو چې څنګه واه تاریخونه سازوو به خو چې څنګه احساسات به ابابیل په مخکې بیایو ډېر ښکلی واه واه ډېر ښایسته او د بحثونو تکرارونه دې ژوندي وي واه د بحثونو تکرارونه دې ژوندي وي کردارونه به دلیل په مخکې بیایو ډېر ښکلی واه څه بیا وویل ډېر ښه د بحثونو تکرارونه دې ژوندي وي کردارونه به دلیل په مخکې بیایو نورې څومره به زموږ وي نورې څومره به زموږ وي پوهېږي نور به څومره دا سبیل په مخکې بیایو ډېر ښکلی واه 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 نورې څومره به زموږ وینې تویېږي نور به څومره دا سبیل په مخکې بیایو نظریې متشدد ته آماده دي نظریې متشدد ته آماده دي حابیل پرېږدي او قابیل په مخکې بیایو ډېر ښکلی بیا ووایه ډېر ښایسته شعر واه نظریې متشدد ته آماده دي حابیل پرېږدي او قابیل په مخکې بیایو وزې چې نه وی رهنما چېرته پیدا کړو واه واه وزې چې نه وی رهنما چېرته پیدا کړو مونږ تر کومې به ذلیل په مخکې بیایو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه د حاتم غوندې سړی سراجه پرېږدو د حاتم غوندې سړی سراجه پرېږدو او تضادات سطحو مخې په مخکې بیایو ډېر ښکلی ډېر څو شعرونه چې د قوم په بېننګي نه خفه کېږي دا پښتون به بیا بیخي نه خفه کېږي چې د قوم په بېننګي نه خفه کېږي دا پښتون به بیا بیخي نه خفه کېږي او دا چې څنګه زما یار غریب نواز دی دا چې څنګه زما یار غریب نواز دی چې زما په غریبي نه خفه کېږي او سخاوت دې په یو سوال د بوسې تر کړو سخاوت دې په یو سوال د بوسې تر کړو په غوښتلو خو سخي نه خفه کېږي زبردست چې خوشحال ترېنه مخلوق په جمدون نه وي څوک د هغو په مرګي نه خفه کېږي او بالول تل که د تهمت په کاڼو ولې خفه مه شي لیوني نه خفه کېږي یو څو شعرونه د تصوف راځه چې دا لکونو مکان ووځو تا او ما راځه چې دا لکونو مکان ووځو تا او ما چې نشته کې د شته له امکان ووځو تا او ما او د کون آغاز لتا د فیکون انجام بزشم د کون آغاز لتا د فیکون انجام بزشم له شرط نه به د کون و فکان ووځو تا او ما او ته خپل جمال کې ډوب شه زه به ستا عشق کې فنا شم ته خپل جمال کې ډوب شه زه به ستا عشق کې فنا شم له قید به د مکان و زمان ووځو تا او ما او چې تمه مو بیخي د وصال ختمه شي له زړونو نو هله به له خوف د هجران ووځو تا او ما او زه ته به زما د جمدانه ضرورت جوړ شي چې نور د زمانې له انسان ووځو تا او ما شعر ده چې دعوه د ان الحق ته زه ناره د انت الحق دعوه د ان الحق ته زه ناره د انت الحق کړم له مکر به د دین او ایمان ووځو تا او ما دعوه د ان الحق ته زه ناره د انت الحق کړم له مکر به د دین او ایمان ووځو تا او ما سفر به مو شي هله وسیله د ظفر جوړه که دواړه همنوا همریان ووځو تا او ما
او چې زه تشم او ته زشې بیا ته او زه یم چې زه تشې او ته چې زه تشم او ته زشې او بیا ته او زه یم هیله به ده د زه له زندان ووځو تا او ما او بیا دین او دنیا دواړه زمونږ ښایسته سي بیا دین او دنیا دواړه به زمونږ ښایسته سي فریب نه که ملا او د خان ووځو تا او ما بیا دین او دنیا دواړه به زمونږ ښایسته شي فریب نه که ملا او د خان ووځو تا او ما او مقصد ده چې د عشق مذهب به خپل کړو کافران به شوبالونه د عشق مذهب به خپل کړو کافران به شوبالوله دست رس نه به د نفس و شیطان ووځو تا او ما ډېره مننه